إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم او دا فکری نړۍ خپرونه ده. په دې خپرونه کې د علمي، فکری، سیاسي او نظامی چانندانو او د ټولنیزو مطبوعاتو له فعالانو سره خواله کوو. د فکری نړۍ دا خپرونه د درباري ملایانو یا علمای سوء په اړوند ده. هله ده د خپرونې تر پایه راسره ملسئ. لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم. ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم. د رحمان او شیطان د لښکرو ترمنځ معرکه له اوله راپیل وه او تر اخره پورې به روانه وي. داسې جګړه چې د حق په بشپړې بریا او د باطل په څرګند شکست په پای مومي. د باطل ډله دنده لري چې حق بدنام کړي، ګمنام او یوازې یې کړي او د بشري او ټولنیزو تقاضاو سره په ټکر کې یې راولي. د شیطاني لښکرو یرغلونه پر رواني، سیاسي، عسکري او نظامی بعدونو سربیره فکري او علمي ابعاد هم لري. شیطان پر حق د خپل لښکر له بطنه تر ټولو کاریوار د علمای سوء یا درباري ملایانو په توسط اجرا کوي. علمای سوء هغه چې د دنیوي کمې متاع لپاره د اسلام دین تحریفوي، آیتونه او احادیث غلط تفسیروي او عکس یې تطبیقوي. هغوی په ظاهره د اسلام دین سره د تړاو دعوه کوي، خو په باطن کې بیا د کلمت الله د اعلا، د توحید د توغ د بلندۍ او د شرعي حدودو او احکاماتو له پلي کېدا ډار لري او هڅه کوي چې اسلامي امت له خپلو مهمو قضایاو غافل کړي، د غلامۍ تعریف توجیه کړي او غداري خورا سنګینه دنده وښیي، د ولا او برا عقیده په بیا بیا تفسیر، تحریف او تعویل کړي. درباري ملایان یا علماء سوء یا په بله اصطلاح ائمة المضلین، یعنی هغه قیادتونه چې خلک ګمراه کوي، د دوی تر ټولو ستره نښه دا ده چې دوی له جهاد او مجاهدینو سره سخته کرکه او نفرت لري او له هغه ځایو څخه فرار کوي چې مجاهدین پکې قرار لري. بالعکس طبعا هغه مجلسونه یا غونډې چې د مجاهدینو په ضد جوړیږي او یا هم داسې اشخاص پکې راغونډیږي چې د طالب او مجاهد ضد کمپاینران وي، دوی هلته ورسره ګډون کوي او خپله همکاري او ژمنتیا ورسره بدرګه کوي، د خپلې همدردي او خواخوږۍ اظهار ورسره کوي. دوی تش په نامه خو علما وي، خو په اعمال او کردار کې کټ مټ د بلعم باوره لار تعقیبوي، ځکه دوی هم د بلعم باوره په شان د خپل قوم د رضایت او خوشحالتیا لپاره همیش له حق سره ټکر اخیستی او په دې لار کې د هیچا پروا نه ده ساتلې. دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې ډېره ستره سابقه لري او په هر هیواد کې د وخت اشغالګرو قوتونو دوی د یوې آلې په توګه کارولي. درېیمه خبره دا ده چې دوی له مال و جاه، منصب او شهرت سره بې کچه مینه لري، بلکې د همدې مادیاتو د حصول لپاره خو یې دیني او شرعي احکامات تحریف کړه او ځانونه یې د یوه خاین ترجمان په توګه معرفي کړه. د قرآن کریم احکامات او د نبي علیه الصلاة والسلام ارشادات یې بالعکس مسلمانانو ته واضح کړه او د دې خبرې ثبوت یې ورکړ چې د دوی معبود اصلا د دوی خواهشات دي. دوی د اسلام دین همیشه د خپل مزاج موافق تشریح کړی. مخته شپو کې مونږ ولیدو چې د یو درباري ملا راولاړیږي او د سولې په هکله د قرآن مجید داسې تفسیر کوي چې له خیر القرون رانیولې، بیا تر اوسه نه یو مفسر کړی او نه هم یو عالم له عربي ترکیبه او له عربي لغت سره کاملا په ټکر کې ترجمه کوي. نو اصلا خبره د دوی د مزاج ده، دوی اسلام د خپل مزاج موافق تشریح کوي. دوی هیڅ کله له کفارو څخه دومره ډار نه محسوسوي لکه عموما چې عام مسلمانان محسوسوي، ځکه دوی د دوه مخې پالیسي له لارې هلته هم ځانونه مسؤل کړي دي او دلته هم مسلمانانو ته ځانونه د مصلح په بڼه ورښکاروي. دوی همیشه د غرب له لوري تپل شوي نظامونو کلک مؤیدین دي
او د اسلام نظام په پرتله له دیموکراسي نظام سره زیاته مینه او علاقه لري، ځکه دلته د دوی خواهشات، تنخواه او د ژوند چې کوم ضروريات دي هغه دوی ته ډېر په پریمانه توګه په لاس ورځي. یو غټ علامت چې په عمومي توګه لیدل کېږي هغه دا چې دوی همیشه زمونږ د مشرانو اکابرینو دینی او جهادي خدماتو او د اسلام او کفر ترمنځ چې کومه معرکې تېرې شوي دي هغوی ته د حماقت او جهالت نظریه لري، ځکه دوی مطلقاً امنیت او انسانیت ته ژمن دي. دا چې کوم نظام را باندې تپل کېږي، د چا اوامر را باندې تحمیلیږي، د چا له لوري صادریږي، آیا اسلام ماته دا اجازت راکوي چې زه کفري او دیموکراسي ته قایل شم؟ له دې شیانو سره د دوی هیڅ سروکار نشته او نه د توجیه وړ ورته معلومیږي. حقیقت دا دی چې تفرقه اچول او د فتنې اختراع دا نه د کوم جاهل سړي کار دی او نه هم د یوه ساده لوح عالم. دا دنده یوازې هغه ذهین مکار او عیار علماء سوء ترسره کولی شي چې د خپلو مفاداتو په خاطر ډول ډول عقاید، مسائل او فتواوې صادروي او په دې دود سره هغوی د ځان متبعین، حامیان او د مریدانو شمیر زیاتوي. ښکاره خبره ده څومره چې قائدین او زعما په مکاریزم کې امتیاز لري هغومره به زیات رول لوبوي. په ظاهري توګه د دوی تعداد زیات څرګندیږي خو له حقیقي او معنوي اړخه د دوی اعتبار د خس و خاشاک غوندې وي. د علماء سوء اطلاق یوازې په هغو علماو نه کېږي چې په ښکاره توګه له اسلام شرعي حدودو او احکاماتو له تنفیذ سره بغض او عداوت لري، ځکه د هغوی ګمراهي، فسق او فجور نهایت واضح او ډېر کم خلک پرې ایستل کېږي. بلکې هغه علما هم د دې مصداق دي چې په ظاهره له قرآن او حدیث سره د رابطې او دوستۍ دعوه کوونکي وي، له دې سره په فصاحت، بلاغت او خطیبانه وینا او انداز کې د ځان سیال نه ویني. خو د اسلامي شریعت هغه احکام او قوانین چې د ملت اسلامي عروج او زوال پرې بناوي او په هکله یې د قرآن او حدیثو نصوص بالکل واضح وي او په هغه کې د کلام یا تعویل هیڅ گنجایش نه لیدل کېږي، خو دوی په هغه کې هم تحویل او تحریف کوي او یا د مصلحت غوړ څادر پرې هواروي. علماء سوء د خپل کار ځانګړی طرز العمل لري. هغوی په خورا مهارت، چرب زبانۍ، په ظاهره د حقانی علماو په شکل خو پټي بیا شیطانی سیری لري. هغوی د سنجول سویو او تحریف سویو دلایلو په توسط د تشفکر او د دین له جزئیاتو د ناخبرو مسلمانانو عقیده، فکرونه او اذهان تخریبوي او د دین پر ضد یې دروي. درباري ملایان د کفر و غلامۍ او چپلوسۍ ته تر دې بریده ژمن او لاس په نامه دي چې په ډېره سپین سترګۍ د قرآن کریم آیاتونه او د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم احادیث په برعکسه بڼه خلکو ته وړاندې کړي دي. دوی غواړي چې د خلکو ذهنونه د یو تراشلي دلیل په ترڅ کې د ډیموکراسۍ ته مایل کړي. مطلب دا چې دا یې دنده ده چې یوې باطلې ډلې ته خلک راوبولي او یو بې منطقه او دروغجن قناعت یې په مغزو ورننه باسي. یعنې درباري ملایان هغه څوک دي کوم چې د یوې فاسدې او باطلې ادارې له پیروانه زیږي او د هماغې ادارې د پرمختګ او طرفداري لپاره د غرب جوړ شوی او ډیموکراتیک فکر په ټولنه کې د پرمختګ په نوم خوروي. دوی تاریخ ګواه دی چې له وخته دې درباري ملایانو د غلامۍ په لمن کې پاتې شوي دي او د وخت ظالم او غلام او جابر تر چتر لاندې په ټیټو سترګو ژوند تېر کړی دی او د دې ترڅنګ چا چې خپل علمي مسیر د کفر په چوپړ کې د مادیاتو او خواهشاتو لپاره ترک او د یو څو لارورکو او ړندو غلامانو تقلید یې پیل او ځان یې د خپل علمیت او خپلواکۍ له ټغره وویست. دا یوازې دا نه چې ځانونه یې یوه ژور تورتم ته لاهو کړل، بلکې د دې لپاره هم لارهواري او زمینه برابروي چې ځوان قشر او خام فکرونه او دغه رقم ساده او بې علمه کسان هم له ځانو سره د دوی پر لار روان کړي. پکار ده چې د داسې انسي شیطانانو مخه ونیسو او د غرب له لوري ورته راوړل شوی، پلان شوی او تحریف شوی فکر یې له مغزو بس او ورشنډې کړو. البته درباري ملایان له هر انقلاب له راپلیدو سره ځان ته منافقت پالیسي او رویه غوره کوي. یعنې داسې به وایي، یو مثال به ورکړو چې
که نن په افغانستان کې امریکا ده، له دې سره امریکایي، که سبا بیا روس راسي له روس سره روسی، همدارنګه هر څوک پر افغانستان باندې یرغل کوي د هغوی په مذهب او د هغوی لاروی او طرفدار وي. او ښکاره منافقت یې دا دی چې ځان بېطرفه معرفي کوي، لیکن خو په اصل کې د داسې کلک یعنې یو کلک او ټینګ غلام چې غلامي او چپلوسي اوج ته رسېدلی وي. علماء سوء د ابلیس په الهام له اوله د حق پر ضد خپله تیره ژبه سرخولې، عوام الناس یې ذهن تړلي، کذب ځپلي او د شیطانانو د زهرجنو داړو منځ ته ورخطا کړي دي. علماء سوء د ټولنې لپاره د سرطاني غدۍ حیثیت لري. د تاریخ په اوږدو کې دوی تل آسماني دین تحریف کړی، د الله جل جلاله او د وخت د پیغمبر احکام، اقوال او لارښوونې یې ناسمې او بېځایه تعبیر کړي، او په دې توګه یې تل حقیقت پټ کړی او د ټولنې سترګو ته یې خاورې شیندلې دي. ستر صحابي ابن عیینه رضی الله عنه د علماء سوء په اړه د حضرت عیسی علیه السلام دا قول را نقل کوي چې هغه دوی ته په خطاب کې وایي: ای علماء السوء، تاسو دنیا پر سرونو ایښې ده او آخرت مو تر پښو لاندې کړی دی. ستاسو قول شفا ده خو عمل مو رنځ او درد دی. ستاسو مثال د هغې زهري ونې په څیر دی چې څوک ورته وګوري د ښکلا له وجې ورته حیرانیږي او څوک چې یې وخوري وژني یې. علماء السوء د دنیاوي کمې متاع او د نفسي خواهشاتو د پوره کولو لپاره په مکر او چل سره د آسماني ادیانو مخالفت کړی دی. دوی د حق سره جګړې ته اولویت ورکړي او تل یې د مسلمانانو د ضعیف کولو او پرځولو لپاره د باطل څنګ نیولی. دوی د اسلام په اړه ناسم تصور خپور کړي، د مسلمانانو په تیره بیا د نوي نسلونو د عقایدو د تخریب او تحریف لپاره ډیر کوشش کړي او لا هم لګیا دي. همدا د علماو په جامه کې شیطانان دي چې په افغانستان کې د اشغالګرو تجاوز او یرغل ته مشروعیت او جواز ورکړي، په مطلقه توګه د جهاد څخه انکار کړي او په فساد تعریف کړي دي. سیکولریزم او دیموکراسي د دین په توګه د وخت اړتیا بللې ده او اشغالګرو ته د هغوی سره د وفا په خاطر د مسلمانانو جاسوسي کړې ده. د مسلمانانو ترمنځ اختلافات، نفرتونه، شخړې او د فتنو را پیدا کول د امت د ټوټه کولو او بیلولو په موخه د باطل سره د همکارۍ لپاره د علماء السوء تر ټولو مهم کار دی. علماء سوء دوی وپیژنئ، دوی د افراط په غندنه تفرید پیلوي، د ولا او برا عقیده بار بار په نوي طرز تفسیروي، نوي اصطلاحات رامنځته کوي، درواغ وایي، فطرتاً چاپلوس او د دربار په چوپړ کې لوس لغړ پراته وي. کله چې د کفارو لخوا د مسلمانانو یو وطن اشغال شي، هغوی د مسلمانانو له منځه د دوی علماء ربانیین ورک کړي، ځینې شهیدان شي یا اسیران شي او یا مهاجر شي، او په دې اشغال شوي وطن کې یوازې علماء سوء پاتې شي. هغوی د دې طواغیتو کلک ملاتړي وي او د مسلمانانو په اذهانو کې له یرغل څخه کرکه محوه کوي. دا علماء سوء غواړي مسلمانان دومره بې غیرته کړي چې د خپل دین او وطن دفاع یې بیخي له فکره ووځي. د دوی وینا تل له هغه څه سره مخالفه وي چې دوی یې کوي او هغه څه کوي چې الله جل جلاله امر نه وي ورته کړی. دوی د دې په ځای چې باطل وغندي، نور یې هم تشویقوي او د ګمراهۍ لاره ورته ښایسته کوي. علماء سوء تل د کفارو او د هغوی د لاسپوڅو غلامانو د رایې مطابق خبرې کوي. د دوی خبرې هغه نه وي کومې چې دوی پرې علم لري، بلکې کفار او د هغوی غلامان خپلې خبرې د دې په خاطر د دوی په ژبه مسلمانانو ته وړاندې کوي چې دوی د مسلمانانو په نیز عالمان دي او مسلمانان خو د اسلام د احکامو مطابق د عالمانو په خبره باور کوي او د دې خبرو په بدله کې بیا دوی ته یا کوم منصب او یا هم روپۍ ورکول کیږي. دوی دا هر څه په داسې طریقه کوي چې خلک پرې پوه نشي، ځکه چې بیا یې په خبره باور نه کوي. حضرت عیسی علیه السلام یې په اړه فرمایي علماء سوء لکه د پلا ونه. دا ونه داسې وه چې په ظاهره ډېره ښایسته وه، هر لیدونکی یې په تعجب کې اچاوه، خو کله چې به یو ژوندی حیوان له دې ونې څخه خوراک وکړه هغه به وژل کېدو، یعنې په حقیقت کې دا ونه زهر وه. نو حضرت عیسی علیه السلام دا فرمایلی دي چې دوی په اصل کې زهر دي خو په ظاهر ځان خلکو ته ښه معرفي کوي. دوی یوازې د ځان غم نیولی دي، امت د دردو او زخمو هیڅ غم نشته ورسره. علماء سوء په خپله بېلاري او خطا پوهیږي هم، خو د خپلو ګټو په خاطر د کفارو په ګټه خبرې کوي
د دوی خبرې یو په الله جل جلاله باندې دروغ ویل دي او الله جل جلاله ته د هغه څه نسبت کول دي چې الله جل جلاله فرمایلی نه دي او نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مشروعیت ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې قصدن په ما پسې دروغ وویل نو ځان ته یې په اور کې ځای جوړ کړ. او بل دا چې دوی د خپل نفس خبره مني او دین یې په پښو کې غورځولی ده. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. له تاسو څخه یو هم مسلمان نشي جوړېدای تر څو چې یې نفس تابع د هغه څه نه وي ګرځولی چې ما راوړي دي، یعنې د قرآن او د حدیث چې تر څو تابع نه وي ګرځېدلی مسلمان نشي جوړېدلی. او تر ټولو لویه خبره بیا دا ده چې دوی د الله جل جلاله تر دین د بېدینو انسانانو په فکر جوړ شوی دین ډیموکراسي خوښوي او دا خبره ثابتوي چې دوی فکر کوي چې علیه بالله د الله جل جلاله له لورې رالېږل شوی دین شریعت یا اسلام دا نسبتا ډیموکراسي ته قاصر او کم دی. علیه بالله کوم قانون چې د انسان په فکر او ذهن جوړ شوی یعنی ډیموکراسي دوی وایي دا له اوسنۍ زمانې سره برابر او موافق ده. اوسني علماء سوء د مجاهدینو جهاد هم ځکه ترهګري ګڼي چې دوی اسلام هېر کړی او په ډیموکراسي یې منګولې کلکې کړي دي. دوی ځکه دا کار کوي چې له کفارو څخه شخصي ګټې ترلاسه کړي او یا خو دوی په خپل ځان دومره ظلم کوي چې ځان اور ته ورکوي خو کفار خوښ ساتي. علماء سو هغه خلک دي چې د قرآن کریم په آیتونو باندې تجارت کوي او اسلامي امت ته په فکري او علمي برخه کې ستر فاجعات وراړوي، خو نتیجه دا ده چې حق به تل کامیاب وي. د علماء سو د لشکر په هڅو د باطل دا د شګو بندونه یې مخه نسي نیولی. حق ولو کله سترګو ورک سي خو موجود وي او شکست د باطل ازلي برخه ده. دا فکري نړۍ ده د ایمان یوټیوب چینل. زه حسان زلمی یم. هیله ده د فکري نړۍ دا خپرونه چې د علماء سو اړوند بحث ته ځانګړې سوې وه خوښه سوې وي. د نورو معلوماتي او سیاسي خپرونو لپاره په یوټیوب کې مای ایمان چینل ولیکئ او خپلې د خوښې ویډیو یې پکښې موندلی سئ. تر بلې خپرونې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.